با چشم این مایک در خدمتت هست. یک گفتنی از جناب جنرال صاحب بزرگوار، کسانی که در لایف میان با شما توییتر باشه، چی فیسبوک باشه یا چی در یوتیوب باشه، آن چیزای دوستانه برانگیخته میسازه، از او بسیار احتضار صورت بگیره، بسیار اجتناب صورت بگیره. مثلا شما اینجا گفتین که چون در حدیث شریف هم که اگر آمد شاه مسعود هر نوی بود پشت مرده گرد زدن خوب هم نیست، ولی غلام ازی بود او را خود تاریخ و خداوند قضاوت میکنه و بین مردم واضح است. چون بعضی از چیزها هست که بسیاری از برادرها خوشبین شما میشن و خوشبین امارت میشه، وقتی یگان چیزها را که میبینن با واپس پس میکن که ولد یا قوم پرستی است، یا نجات پرستی است، یا زبان پرستی است و بین ملت دوری را به میان می آوره. و اخیراً ما از شما اجازه میخوایم، من اخیراً سوال میکنم، چون که من خود فیسبوک توی چیزا ندارم. ما دین روز یک جای بودیم، یکی از دوستا گفت که در کدام ولایت ها را گفتن که اونجا بسیار کشتار و قتل صورت گرفته است، فارسی زبان ها را میکشن. آیا می حقیقت داره یا نه؟ و دوم گپی است که آیا کدام جای از این طرف امارات دیگه کسی باشه که کسی را محاکمه صحرایی کرده باشه؟ چون شما در دولت هستی، خواستم از شما پرسان کنم حقیقت داره یا نه. بس قربانتان شما، اول خما پشت مسعود نمیخوایم که گپ بزنیم. واقعیت است که او در این دنیا نیست و تقریبا 22 سال 21 سال شد که از بین رفته. اما یگان مردم تحریک میکنه بین می چیزا. او دین روز ما از میلنده قرار دیدم که عکس مرحوم مولا محمد عمر مجاهد را زیر پای میکنن، عکس شهید مولا منصور، کسی که امپراتوری امریکا را به زمین زد، عکسایشان سرش سراب پاش میکنه و لغت میکنه. خب عملی را که وا میکنه باید ما نکنیم. خب بعضی وقت بخشش میخوایم، اگر می سخنای ما برای کسی قابل قبول نباشه پوزش میخوایم. محکمه صحرایی در هیچ ولایت نیست. باور به خدا که اگر تعصب می داشتیم یا لدری گپ نمیزدیم. من بسیار خوش دارم از پشتو که به دری زیاد گپ بزنم و خداوند مرا در وقت ذوالقرنین کلمه را نصیب من نکنه که ما بین پشتون، پارسیوان، هزاره، ازبک در بین از ما فرق هم نمیکنم. اینم تو که یک برادر پشتون ما یک برادر تاجیک ما سر ما حق داره که قطعش محبت کنم، امراش کمک کنم. اینم تو هزاره، ازبک ما کلگی داره. و تا وقتی افغانستان جور نمیشه که ما و شما یکی دیگر را بیادر خطاب نکنیم، امی تعصب قومی را، لسانی را یا دور نگذاریم. امیارم در اکثر جایی که ما میرم قطیگان تا بیادرم که فکر میکنیم که دری زبانش قطعش با دری صحبت میکنم، او الفتن امو پشتو را گپ میزنم، اما میده میگم من دری را یاد دارم. میگه تو که یاد داری، من چرا پشتو را یاد نگیرم؟ اینمی یک چیزی است که ما را انشالله یکی به دیگه نزدیک میسازه. دیگه و دیگه امیار قومش سعی کو، اگر کسی میگه که کرزی کلان قوم پشتون است بد میکنه، کسی اگر میگه که غنی کلان قوم پشتون است بد میکنه، و اگر کسی میگه که اتانور و محقق و فلان از سران قومای هزاره، تاجیک، ازبک نمایندگی میکنن بد میکنن. نه ولا قوم هزاره مثل محقق واره بزدل باشه، نه قوم تاجیک مثل عطا واره باشه، و نه قوم ازبک مثل دوستم کلکتا واره باشه. یا می قوما رو منحصر کرده بودن، به نام قوم باجگیری میکردن. در خانه که مازن باور به خدا که یکی از لندغرهای پنشیر است که برای خود قصر جور کرده، اما مردم پنشیر از گرسنگی میمردن. این نمیاره که ما پنشیر رفتیم، باور به خدا که مردم پنشیر چی میگفتن؟ میگه برای ما گفته شده بود که طالب میایه پاکستانی است شما را میخورن. وقتی که طالب ما دیدیم و کلانای خود دیدیم، کلانای ما را با پاکستان پناه بردن، طالب این جمعه ما را همکاری میکنه، ما را سرکای ما را جور میکنه، برق ما را جور میکنه، در زراعت هم ما کمک میکنه، بندیا را میگیره، در نبرد جنگ پس اعلام میکنه. اما طبقه به نام مقاومت یک دفعه می جنگی، طالب گیرت میکنه، پس اعلام میکنه، دو دفعه، سه دفعه چهارم مجبور کردم این فرق آدم بزنه. اول ما باشم به خود باور به خدا که امارات یک روز برام حوصله میکنه، دو روز، سه روز، دیگر روز میگه چی دیوانه است. خو حوصله از خود یک حد داره. دیگه معاویه صاحب افغانستان خاکتان است، باور به خدا که مثل یک عسکرت ولی خدمتت میکنم هر وقت که به افغانستان می باشی. ما پیشی گپتان گرفتم، ما که شما دوستا از 15 سال میشه
بسیار خوب. خب سلام علیکم جناب صاحب. وعلیکم السلام. مشه جوړ تا جوړ په خیر. تاسو سلامونه مې کول. اوس خبره کوم. आवाज به راځي؟ مهرباني. و بالکل داسې لکه توپ غوندې. مهرباني. جناب صاحب د زما پښتو لږ خرابه ده او زما د فارسی خرابه ده. 22 کاله مې دغه شیطان خانه کې مې تیر کړی ده د کاناډا کې. نو چې فارسی دم خرابه ده، پښتو دم خرابه ده، چی شي دي جوړ دي؟ تاسو کمانه ما د رنگونه دم انګلیسي وایي، انګلیسي باندې پیغام. what is our name? What is this? What is this? what is this؟ کوم دلته د سپیډي وهل ټول رانه وتښتې د انګلیسي مونږ ته پنیمه کې پرې خدله. جناب صاحب فارسی کې لګ در سره خبرې وکړ. دغه هیرډینګ والا خو پاتې ده کنه. دغه زموږ افغانان دا دلته دي او دغه یورپ کې دي او دغه امریکا کې هر چیرې دي. دغه دوی د لک فشار راوړي دغه دولت ته. تاسو سکی ریکګنایز کی ریکګنایز ورته وي پوي کی دغه وی پیژني. تاسو وی پیژني د تاسو ښه کارونه کوي. دغه لنډغران وتلی ده. تاسو د ملت کارونه کوي. غلا نشته، دا شی نشته. دوی پوي کی دینه دوی یو بل شی وایي دا تاسو خراب او فشار دوی باندې راوړي. وایي تاسو دغه طالبانو باسئ، دا شیانو باسئ. دا د اسلامي کارونه نه کوي. نو ګوره یو ملت ورغره د امریکا نه دي. دا موږ داسې پیژني، باور خدای ګزار ډېري افغانان موږ نه پیژني. ولې 40 کاله مو دوی سره ډغره وهلې ده. د موږ په ژبه باندې امریکایان سخت پوهېږي. اوس د اکثر امریکایي پوځیانو پښتو زده کړې ده، نو ځکه موږ په انګلیسي ورسره خبرې نه کوو، په پښتو یې کوو. د دوی خبرې نه اوري، نه یې ولاکه جرمنان واوري، نه یې فرانسویان، بل دا لکه تشناب کاغذ دغسې ده. ښه دا استعمال شو ډسبین ته خطا کړل. نو نه لنډغر، نه کولابي، نه زیر کمپل، نه سر کمپل. دا نور انتان نه ورکوي. لاړه دغه نظام ده، دغه حکومت ده، دغه وطن ده. که چېرته د افغانستان د اسلامي بیرغ سپین بیرغ تر سوریان څوک ژوند کوي، زموږ ورور ده، کنې په زور یې پې باندې منو. اوس هغه وختونه لاړل. باور په خدای وکړه، په دلته په دغه کې پټ په جب کې دا بیرغ داسې په څو پوښو کې تاو کړل. په میخ چېرته مې تلاشي کې ګیر نه کړي چې چا بلې دا چې ما ورته قرآن شریف د کلمه پې لیکلې وه. اوس یې نر غوندې داسې برالا ګرځو چې څوک یې نه مني. نو خو بیا خو پوهېږي چې موږ څه ورسره کوو. نو کله کله له مصلحت سره کله کله زور تم ضرورت ده. دا د افغانستان خلک چې دي دا بعض یې سوټه مسلمان دي. دوی داسې څومره غږېږي وایي داسې ګپ لګي، خو چې کله د هغه لاس ته ورته لاس که نوم یې نه اخلم د تې بیا نو کار خرابېږي.